نن بل تاسو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت هغه واقعه شریکو. البته دغه واقعه زښت ډېر جزئیات لري، که میاشت بیان هم په دې کې وشي د دې دا ټول جزئیات به خلاص نه شي. که هره جمعه موږ په دې باندې بیان کوو، کوشش به دا کوو چې هغه خلص واقعه موږ راواخلو. دې کې به موږ تاسو دپاره ډېر لوی عبرتونه موجود وي او لوی مسایل به په دې کې موجود وي. دغه د هجرت پیښه په همدې میاشت کې شوې ده. باید موږ د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم له هجرتونو، د دوی له غذاګانو او د دوی له تاریخي پیښو څخه آګاه یو. دغه میاشت چې روانه ده د دې نه مخکې میاشتې ته سفر المظفر میاشت وایي. د اسلامي کال چې شروع کیږي دا د محرم الحرام له میاشتې شروع کیږي، هغه اوله میاشت وه. سفر المظفر د موږ تاسو پښتو کې لنډ تعبیر ترې کوي د سفر میاشت. دغه د سفر میاشت د اسلامي کال دوهمه میاشت کیږي. د سفر المظفر 26مه نیټه وه. کافرانو خپل مابین کې یو اتحاد درلوده. دی په 26م تاریخ باندې یو میټنګ وکاو په مکه مکرمه کې یو ځای و د دارالندوه په نوم باندې. د دارالندوه په پښتو کې لنډ تعبیر دی د غونډو تالار. داسې یو ځای چې په هغې کې قومي غونډې ترسره کیږي یا د مملکت په کچه باندې غونډې پکې ترسره کیږي، مشران په هغې کې سره کیني. په دارالندوه کې په 26م د سفر المظفر او د نبوت په 14 کال، یو قول دا دی چې نه په 14 کال دوی یوه غونډه دایره کړه، خپل مابین کې سره کېناستل. د غونډې سبب څه و؟ ولې دوی دې ته مجبوره شول چې دوی یوه غونډه جوړه کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب یو قاطع دریځ خپل کړي او یوه قاطعه پرېکړه رامنځته کړي چې په هغې باندې به دا ټول قوم بیا عمل کوي. لامل یې دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به په دې 14 کالونو کې خلکو ته د اسلام دعوت ورکاو، اسلام ته به یې رابلل. کله به چې حج ته حاجیان راتلل، مشرکانو په دوره کې هم خلکو حج ترسره کاو، خو البته له شرکیاتو او کفریاتو ډک و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له دې موقع نه استفاده کوله چې داخل د قریشو ته او د مکې قومونو ته خو موږ دعوت ورکوو. هغه قومونه چې له مکې مکرمې نه بهر دي، که دوی هم اسلام راوړي د اسلام په ګټه به تمام شي. نو په دې وخت کې به دا یې لګیا و چېرته به چې د مسافرو جوپه راغله. الله دې زموږ او ستاسو په دې حج کې بیا نصیب وکړي. دا اوس هم هلته ټولې ډلې حاجیان راځي، ګورې به چې د بسونو قطار د ایرپورټونو نه را روان وي، 10 بسونه او 20 بسونه په یو وار باندې بلډینګ ته حاجیان کته کي او بیا د حرم شریف په طرف باندې خلک روان وي. ډله ډله د مختلفو علاقو نه حاجیان راتلل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغه ډلو ته ورغی او دوی ته به د اسلام دعوت ورکاو. په دې 14 کلنه دوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه مهمه توجه د مدینې منورې خلکو ته هم وکړه. په مدینه منوره کې 2 قسمه خلک موجود و د مذهب په لحاظ باندې. یو قسم مشرکان و چې دوی ته اوسیان او خزرجیان ویلی کیدای شول. دا په دې مدینه منوره کې میشت قومونه و. او بل قوم بیا د یهودو و چې 3 غټې قبیلې دلته اوسېدې، بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع. دغه د مدینې منورې نه راتلونکي خلک دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم توجه وکړه. که دغه خلک ایمان راوړي، الله عز وجل به مدینه منوره د اسلام یو مرکز وګرځوي. یو وری بیعت ورسره وکوه، یو څو کسان راغلل، دوی اسلام قبول کړ. دوهم ځل بیا بیعت ورسره وکاو. خلص یادوو په وروستني ځل باندې چې کله دوی راتلل 83 کسان وو. مشهور قول دا دی 83 کسانو کې 2 زنانه وې، دا 81 کسان ټول نارینه وو. دوی نه تنها دا چې ایمان به راوړ، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بیعت هم کاوه. دغه 83 کسانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
تاسو به د جمرې عقبې هلته چې دا کوم شیطانان په مینا کې ویشتل کیږي دا موږ خلک په شیطانانو تعبیر ترې نه کوي. یوه جمره صغرا ده او بله وسطا ده او بله کبرا یا جمره عقبه چې ورته وایي. د جمره عقبه د مکې مکرمې په طرف چې راځي آخري جمره ده، دې ته جمره عقبه وایي. دا عقبه په عربي ژبه کې غره ته وایي، غونډۍ ته، کنډو ته. دغه جمرې چې واقع دي داسې په غرونو کې واقع دي، نو دې وجې نه دغه جمرې ته جمره عقبه وایي. د دې جمرې عقبې شاته دا ټول غرونه دي، یوې خوا ته هم غر دی، بل اوس هم غرونه دلته موجود دي. اگر چې د لارو د توسعې په خاطر ډېر اواري راوستلې، خو غرونه اوس هم شته. دلته یو وړکی جومات هم د اجیانو ته معلومیږي نه، ډېرو مسافر هم نه دی لیدلی. داسې جومات نه دی چې خلک لمنځونه پکې کوي. په کوم ځای کې چې بیعت شوی دی په دغه ځای کې یو وړکی جومات جوړ دی. دوه جوماتونه دي، یو ته مسجد عقبه وایي او بل ته مسجد بیعه وایي. دا د جمرو نه چې څنګه راوځي د مکې مکرمې په طرف باندې دغه لاس نه یو وړکی دغسې چردیوالي راتاو ده، زوړ پخوانی جومات ته وړکی. خلکو ته معلومات نشته ډېر، سعودي حکومت هم چاته د دې حالات ډېر نه بیانوي. موږ ورغلو، موږ ولیدل له نږدې نه غرونه دي شاوخوا. له دوی سره یې وعده کړې وه چې په دغه ځای کې به موږ او تاسو خبره سره شریکوو. دا محبس الجن په نوم باندې یو ځای ده، د افغانستان حاجیان اکثره بلډینګونه په دغه ځای کې وي. له مکې مکرمې نه تقریبا تر دغه ځای پورې زما په فکر یوه ګانټه د پښو مزل به وي. عام تونل دی، اوس به د تونل کې به راوځې. که داسې په غرونه راتاویږه شاید دغه ځای ته 2 ګانټې یا یوه نیمه ګانټه داسې مزل د پښو وي. هغه وخت کې خو موټرې نه وې. دوی دغه ځای سره غوره دلته شاوخوا نه کورونه شته، نه کوم کلي موجود دي. ولې دوی داسې کول؟ ځکه د دښمن ویره موجوده وه، خطره موجوده وه. په ښکاره باندې خو له چا سره دوی بیعتونه نه شول کولی. تقریبا د شپې دا زیاته برخه چې کله تېره شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې وعدې موافق د ده کور مبارک خو د کعبې شریفې سره خواته و. مکة المکرمه په نوم باندې مکتبه چې هلته اوس جوړه ده ورباندې. له دغه ځایه نه یې په پښو مزل را شروع کړ. په دې غرونو کې دغه ځای ته یې ځان راورسوه چې شاوخوا ټول تور غرونه دي، هېڅ کلي ملي دلته نشته. د مدینې منورې 83 کسه ځوانان مسلمانان دا دلته راټول شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبره کوي. یوه خبره د دوی دا وه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې خبر یو چې ستا قوم تا په قرار نه پرېږدي، تا ته ضررونه رسوي، اذیت درته رسوي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دې ته راغلي یو چې د بیعت سره سره تا ته دعوت درکړو چې مدینې منورې ته راشه. موږ به ستا پالنه او ستا ساتنه کوو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل زه به د الله حکم ته منتظر یم، کله چې د الله عز وجل حکم راشي زه به مدینې منورې ته درځم، خو تاسو به له ما سره یو بیعت کوئ. ټول راغلل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې لاسونه کېښودل او دغه وعده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکوله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به ستا د خبرې اطاعت کوو، که زموږ زړی غواړي او که زړه م نه غواړي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به ستا خبره منو. ته چې کله مدینې منورې ته راشي چې هر امر دې راته وکړه، زموږ د طبیعت موافق دی او که زموږ د طبیعت مخالف دی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته به موږ غاړه ږدو. او دویمه خبره دا ورسره وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به نیکیو ته خلک رابولو او له بدو نه به خلک منع کوو. دریم یې دا ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به له تا نه داسې دفاع کوو لکه له خپلو بچیانو خپلو ماشومانو نه چې څنګه موږ دفاع کوو. ستا ساتنه موږ په ځان باندې فرض بولو، لکه څنګه چې د خپلو بچیانو خپلو زنانو سره د سړي طبیعي محبت وي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به له تا سره داسې محبت ساتو او له تا نه به داسې دفاع کوو. ای د الله پیغمبره، په دې صحابه کرامو کې یو صحابي دی
هغه ورته راوړاندې شو، ورته یا رسول الله موږ خو له تا سره بیعتونه وکړل، خو موږ هم یو سوال لرو. وایې څه سوال لرئ؟ دوی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله مدینې منورې ته راشئ او موږ له تا نه دفاع کوو، الله عز وجل به اسلام ته پراختیا نصیب کړي. داسې وخت به الله راولي چې مکه مکرمه به فتح شي، علاقې به فتح شي، دا سختۍ دور به الله تیر کړي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې نه وي چې کله پراخي راشي ته بیا زموږ مدینه منوره پرېږدې او بیرته وایي زه خپل پلارني ټاټوبي مکې مکرمې ته ځم. ای د الله پیغمبره دا وعده به تم را سره کوې چې کله الله عز وجل فتوحات راولي ته به بیا زموږ مدینه منوره نه پرېږدې، ته به تر مرګه له موږ سره په مدینه منوره کې اوسېږې. دا د صحابه کرامو په سخت محبت باندې دلالت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په زړونو کې درلوده. ده ورته وایي بلکل دا زما له تاسو سره وعده ده، که فتح هم الله راوسته زه به په مدینه منوره کې اوسېږم، آن زما مرګ به هم په مدینه منوره کې وي. تاسو چې له چا سره دوستي لرئ هغه خلکو ته به زه د دوستانو په سترګه باندې ګورم، تاسو چې له چا سره دښمني لرئ هغه به زما هم دښمنان وي، زمونږ او ستاسو به دوستان هم شریک وي او دښمنان به هم شریک وي. بېغمه شئ، دغه وعده زما له تاسو سره ده. دغه بیعت وشو. تکه توره تیاره کې د شپې زیاتره برخه تیره وه، وروستنۍ برخه کې دوی په دغه ګوښي ځای کې د غرونو په منځ کې دغه بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه خلکو وکړ. دغه بیعت چې کېده د نبوت 14 کال د ذوالحجې میاشتې 12 تاریخ و، یعنی د لوی اختر 3 ورځ کېږي. په داسې وخت کې دوی دلته بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړ. بیا چې کله مشرکان غونډه جوړوي د دې غونډې نه تقریبا څه کم 2 میاشتې کېږي، یو د محرم میاشت او بل د سفر المظفر 26 تاریخ. دغه غونډه چې کومه ده دا په 12 باندې شوې، نو 18 ورځې هغه شوې، یعنې څه کم 3 میاشتې کېږي له 2 میاشتو څه باندې. د حج مراسم خلاص شول، مشرکانو ګنګوسې واورېدې چې د الله پیغمبر چې کومه ورځ وي له مکې مکرمې نه هجرت کوي او بیا به بهر موږ ته ډله جوړوي، په موږ باندې به بیا بریدونه کېږي. راځئ چې د دې په مقابل کې یو قاطع دریځ خپل کو. لا د ځینو صحابه کرامو هجرت خو حبشې ته له مخکې شروع شوی و، نو دوی په خپل مابین کې سره سلا مشوره شول. دارالندوه چې د دوی د غونډو تالار و، په دې کې د مشرکانو د مختلفو قومونو او د مختلفو خیلونو خلک راجمع شول. شیطان علیه لعنم راغی په دې وخت کې. د شیطان بیا د کافرانو امداد ته راځي. د یو سپینګیري په شکل کې د یو چا پوښتنه ترې وکړه ته څوک یې؟ ته خو ناشنا سړی معلومیږي. ده ورته ووی زه د نجد د علاقې یو سپینګیری یم، زه خبر شوم دلته په لاره باندې تېرېدم چې تاسو یوه مهمه غونډه لرئ، البته زه ډېر زیرای سړی یم، تاسو باندې مې خوا بده شوه، غوښتل مې چې که تاسو اجازه وي ستاسو په غونډه کې به زم ګډون وکم، یوه نیکه مشوره به درکم. شیطان ورته وایي علیه اللعنه. دا په صریحو احادیثو مبارکو باندې ثابت دي. ځان د سپینګیري ملک په شکل کې جوړ کړی، د وزیرای سړي په شکل کې، بس راغی اوس یوه مشوره ده پیش کوي دا ملعون. دوی ورته وایي الله راځه موږ همداسې سړی غواړو، رښتیا هم زموږ ډېره مهمه مشوره ده. مشوره دایره شوه. دغه شیطان علیه لعنه په ډېر چل او هنر باندې دا د مشورې واګم په خپل لاس کې واخیستې، لکه دای چې د ټولو ملکانو ملک وي، د ټولو مشرانو لوی مشر چې دی وي، وایي مشورې پیش کوئ. دغه مشوره الله قرآن کریم کې هم ذکر کوي په سورة التوبه کې وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اول مشوره ابوالبختري په نوم باندې یو سپینګیری کافر و،
دې مشوره پیش کړه یاره زما نظر خدا دی یوه کوټه به جوړه کړو او دې کوټې ته به موږ محمد ور ویسار کو صلی الله علیه وسلم بندي به یې کو پکې موږ به یوازې دومره خوراک او چکاک ورکوو چې دا وفات نشي مړ نشي نور به یې په دې وړه کوټه کې وساتو هېڅوک به نه پرېږدو چې له ده سره تعلقات وساتي نو د ده د دعوت لاره به بنده شي کله چې د دعوت لاره بنده شوه نو فبلهذا په خلکو کې به د اسلام نشو نما بنده شي نوي ځوانان به اسلام نه راوړي د پلار او د نیکه دین به نه پرېږدي او د ده قوم به له موږ سره دښمني نه کوي چې یاره تاسو موږ ته یو سړی په شهادت باندې رسولی زما خو دا مشوره ده جیل ته به یې واچوو یوه کوټه به ورته جوړه کړو پیرداران به په دې باندې ودروو شیطان علیه لعنه داسې ور وکتل ورته ویې بئس الرأی ما رأیتم ډېره بده رایه ده چې ستاسو په ذهن کې راغلې ده دا خو ډېره بې خونده خبره ده د محمد سره داسې ژبه ورسره ده چې د دیوالونو نه اخوا ته به هم خلکو ته خپل دعوت ورسوي یو وخت به وګورئ چې د ده ملګرو به یو لښکر جوړ کړی وي خپل ملګری محمد به هم له جیل نه راخلاص کړي او له تاسو نه به هم دا ټوله مکه مکرمه ونیسي دا څه مشوره ده دا کله کله په دې 100 کلن انقلاب کې به تاسو لیدل چې مجاهدینو به جیلونه مات کړل ملګري به ورباندې شهیدان کړل خو لیکن له زندان نه به یې په سوونو په زرګونو بندیان را خلاص کړل په مختلفو ولایاتو کې همداسې بریدونه ترسره شول شیطان دا خبره درکړی چې د محمد داسې رښتوني ملګري دي چې په خپل ملګري زړه بدیږي ځان مرګ ته ورکوي خو خپل ملګری له زندان او جیل نه را خلاصوي دا ډېره بې خونده رایه ده دا ډېره کمزوري مشوره ده ښه بل به څوک مشوره پیش کړي د هشام ابن عمر په نوم باندې یو قومي سپینګري ویل له ما سره یوه مشوره شته هغه دا ده چې یوه دابه به را پیدا کړو اوښ او یا آس محمد صلی الله علیه وسلم به برسیر ورباندې کېناوو لاسونه به ور وتړو بیا به زموږ د قوم چې کوم حدودات دي دې پورې به ځوانان ورسره ولاړ شي او له دې سرحد نه به یې واړوو اخوا ته چې چیرې ته بس دي دی زموږ قوم به له ده نه خالي شي ځوانانو ته به نوی دعوت د ده بند شي نو څوک به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین نه قبلوي زما خو دا مشوره دی تبعید او جلاوطن به یې کړو له خپلې علاقې به یې وشړو زما دا نظر دی شیطان علیه لعنه بیا ورته وکتل وایي ډېره بې خونده مشوره دې پیش کړه کمزوري مشوره ده تاسو ته محمد نه دی معلوم صلی الله علیه وسلم چې داسې ژبه ورسره ده چې هر قوم ته ولاړ شي په یوه بیان او یو تقریر باندې به دا ټول خلک د ځان ملاتړي جوړ کړي یو وخت به فاتح راځي او له تاسو نه به دا مکه مکرمه فتح کوي دا څه مشوره ده یوازې له خپلې علاقې نه شړې نو دا خو دا سړی لا قوي کوي د دعوت لارې خو لا خلاصیږي دا کمزوری نظر دی بل به څوک مشوره پیش کړي ابو جهل ګوته پورته کړه اوس ته د ابو جهل مشوره ګوره د دې ملعون دا وایي زما مشوره داسې مشوره ده چې کیدای شي د یوه په نظر کې هم داسې مشوره نه وي راغلي او داسې مشوره به پیش کړم چې تاسو ټولو ته به خوند درکړي او ټول به یې ومنئ څنګه مشوره ده یو قول کې راځي چې د هرې قبیلې نه یو ځوان بلکې راځي د هرې قبیلې نه لس نفره غښتلي مټور او دلاور او زړور ځوانان دا راټول کوي له دې نه یو لښکر جوړ کوي موږ تاسې کله واره له دې نه تعبیر په ولسي پاڅون باندې کوو ولسي پاڅون یا هغه اربکیان به چې جوړېدل د دې په خاطر باندې چې په منطقه کې مجاهد پرې نږدي چې هغه فعالیتونه ترسره کړي نو د هرې قبیلې نه ځوانان راوغواړئ دغه ولسي پاڅونونه چې د امریکایانو په دې 100 کلنه دوره کې دغه فارمولې استعمالېدې دا د دوی ذهن نه دی دا عام د ابوجهل علیه لعنه د دور خبره ده دغه د اسلام په مقابل کې ولسي پاڅون د مجاهد په مقابل کې د اربکیو غونډې جوړول لښکرې جوړول
دا نوې کیسه نه ده، دا ډېره پخوانۍ ده. ان د ابوجهل علیه لعنه په مشوره کې هم همداسې مشوره وشوه. د هرې قبیلې نه لس ځوانان دا راغونډ کړئ او خبره به ځنډوی نه. ته دا ذلیل وګوره، دی وایي دا خبره به ځنډوی نه، بېګا ته به دا خبره عملي کوي. نن مشوره کوي او بېګا ته یې عملي کوي. دغه د هرې قبیلې لس نفره ځوانان چې له دې نه به په لسګونو ځوانان جوړ شي او لښکر به ترنه جوړ شي. دا به د محمد صلی الله علیه وسلم په کور باندې چاپه واچوي. دا به ورشي او دا چاپه به هم د شپې ور باندې اچوي. دغه ټول به ورځي او د ده کور به محاصره کړي. کله چې دی لمانځه ته راوځي نو په دې وخت کې به له دوی سره ښې تیرې تورې ورسره وي. یکدم به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې برید وکړي. په خپلو تورو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسوي. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قاتل به یو نه وي. شاوخوا چې څومره قبیلې پرتې دي د مکې مکرمې نه، د هرې قبیلې د ځوانانو تورې به د محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبري وینو باندې سرې شي. الله عز وجل هم دې وساتي. نو نسبت به یوه کس ته نه کېږي، نه به یوه قوم او قبیلې ته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکدم په شهادت باندې ورسوي. شیطان علیه لعنه ورته په خندا شو، ورته ویل الرأی رأیک، ستا رایه ده، اصلي خبره ده. دا رقم سړي خوند کي دې ته رایه وایي. همداسې مسلات پکار دی. په دې تیرو شل کلنو دورو کې د مجاهدینو په مقابل کې خو قسمه حربې استعمال شوې. وروستنۍ حربه همدغه وه. کمپاین والا به ولاړل د امریکایانو په امر باندې، په کور به یې چاپه واچوله، ځوان به یې ژوندی نه راووست، بس عمل ته به یې ټک په سر په دې شهادت باندې ورساوه او یا به یې له کوره راوویستې واضح، بس د کلي شاته به یې بیا شهید اچولی و. حتی د مورګانو په غیږو کې ځوانان په شهادت ورسول. دا وروستنۍ حربه وه چې یو چا باندې چاپه اچوه، خو په چاپه کې یو بندي کول دی او یو شهیدول دی. دغه شهیدول تر ټولو سختترین او ظالمترین خصلت دی. ابوجهل علیه لعنه د لښکره و چې په شل کلنه دوره کې چې کله دغه پلیت قدمونه د امریکایانو ختمېدل، په دغه کالونو کې دغه حربه استعمالېده. ځوانان به یې په کورونو کې شکمن بندي، یو شکمن کس چې بیخي به په دوی باندې د دوی تورونه هم ثابت نه و، هغه به په خپل کور کې په شهادت باندې ورساو. دا د ابوجهل علیه لعنه پلان و. په دې باندې مشوره وشوه. اوس دا د دوی پټه دسیسه وه او ډېر عاجل پلان و چې بېګا ته به یې عملي کوي. د پنجشنبې ورځ وه، بېګا ته د جمعې شپه را روانه ده او 26 د سفر المظفر دی. دغه مشوره وشوه، بېګا ته به یې دوی اوس عملي کوي. دلته الله عز وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آیتونه را نازل کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راغی. بېګا ته به ته له خپل کور نه هجرت کوې او د الله اذن اجازه تا ته راغلې ده چې مدینې منورې ته مهاجر شه. حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله راغی، دغه د مشرکانو مشوره سهار شروع و تر غرمې پورې وه. ټکنده غرمه وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل څادر راواخیست، په سر باندې واچاو او ډېر پټ دی ابوبکر صدیق کور ته ورغی. دروازه یې وټکوله، څوک دي؟ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وی کور کې خو به څوک وینه، که څوک وي ویې باسه، زه کومه ضروري خبره او پټه خبره در سره کوم. له دې نه معلومیږي چې په اسلام کې راز ډېر مهم دی. مجاهدین او ځوانان دا باید راز ساتنه په دوی کې موجوده وي، بیا خپلو اهدافو ته رسېدای شي. پټه خبره کوم. هغه ورته یا رسول الله هېڅوک هم نشته، ستا اهل عایشه دلته موجوده ده، پردي هېڅوک هم دلته نشته، راځه. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویرېده، خامخا کومه اهمه خبره یې راوړې ده، ځکه په دې ټکنده غرمه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمول نه و چې له منکره دې راشي. څه خبره ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ ده ته ویې بېګا ته به زه هجرت کوم، د الله عز وجل له خوا نه اذن راغلی دی، ما ته اجازه شوې ده چې ته به هجرت کوې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له امله دلته منتظر وم، کني وختي به ما مدینې منورې ته هجرت کړی و. ما وایي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو ځای مدینې منورې ته مهاجر شي. نو بیړه مې شوه، ورته ومې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته به ستا د تګ او ستا سره یو ځای د هجرت شرف میلاو وي
ما تم اجازه ده په دې لاره کې به زم در سره یم. ده راته وایي چې او ته به م را سره وې. له ډېرې خوشحالۍ نه ابوبکر صدیق وژړل او له سترګو نه یې اوښکې توی شوې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زم په دې مبارک سفر کې له تا سره یو ځای یم. ترتیب یې ورته وښوده بېګا شپې ته زه راځم، ستاسو له کور نه به موږ وځو او په دې راز باندې څوک خبرومه. ته به په خپل کور کې منتظر یې، زه به راځم ستا له کوره، ستا له کوره به زموږ د شپې هجرت شروع کېږي. دا اوس د جمعې شپه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښت. هغه ته وایي ای علي، د خلکو امانتونه را سره دي، د مشرکانو د مکې مالونه د امانت په توګه له ما سره ایښي دي، ځکه ولاړ شم دا امانتونه ضایع نه شي. د دې وظیفه زه تا ته سپارم. کله چې زه ولاړم دا به په خلکو پسې تقسیم کې، هر مالک ته به خپل مال ورسوي. بیا به ته هم متصل مدینې منورې ته راځې، هجرت به راکوې. او دا خپل څادر یې ورکې، یو یمني څادر و، کرښې پکې تللې وې، برګ غوندې څادر و، شنې کرښې وې پکې. دا به د خپل ځان باندې ویړ کې او زما په بستر باندې به ته پرېوځې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله شپه شوه، نیمه شپه ده، کافرانو خپل پلان عملی کو. دغه د ابوجهل اربکیان راغلل، د ابوجهل علیه لعنه هغه ولسی پتسونوال دا راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور باندې چاپه واچوله، ګردې و خطر نه تاو شول. له دې نه موږ ته دا هم راښایي چې د مسلمان په کور د کافرانو چاپه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو طریقو احیا کول دي. په دې 20 کلنه دوره کې ځینو ځوانانو به وې والله تر اوسه پورې زما دروازه امریکایانو نه ده راټکولې. په دې باندې افتخار کې خطره د دې موجوده د خدای نه خواسته چې سړی له ایمان نه خارج نشي ورباندې. دغه دین خو یوازې د طالب او د ملا نه دی، دغه اسلام خو یوازې د مدرسې نه دی، دغه جنت خو یوازې د مدرسې نه دی، دغه د وطن ازادي خو یوازې د طالب او د ملا په غاړه باندې پور نه وه. دا خو یوازې د مجاهد وظیفه نه وه، د هر مسلمان وظیفه دغه وه چې د سرو کافرانو نه به خپل وطن تخلیه کوي او دلته به سوچه یو اسلامي نظام رامنځته کوي. دا خو د هر مسلمان دینی او ایمانی وظیفه ده. که ته طالب او ملا یې او که نه دا د تا مسؤلیت دی. او چې کله د تا دروازه چا نه ده ټکولې، خو په تا کې د جهاد مادم نشته که نه، خو ته خو مجاهد هم نه یې. د تا دروازه چې نه ده ټکول شوې، له تا نه خو امریکایان متضرر شوي هم نه دي که نه. تا له خولې نه خو داسې الفاظ هم نه دي وتلي چې کافران ورباندې غوسه شي. دا د افتخار خبره نه ده، دا د شرمندګۍ او د رسوایۍ خبره ده. د مسلمان کور باندې چاپه کعار وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور باندې د ابوجهل چاپه اچول شوې ده. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښه ځوانان یو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچت خلک یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووت او دغه آیت کریمه تلاوت کوو د سورة یاسین. وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. او یو موټی خاورې راواخیستې، ځوانان ولاړ دي، کور ماسره دی، د دوی په دې څټونو کې خاورې توی کړې او دغه ځوانانو سترګې الله ورباندې ړندې کړې. یقین په الله باندې وکړئ په دې 20 کلن جهاد کې داسې پیښې د مجاهدینو نه به تاسو اورېدلې وي یا نه، مونږ اورېدلې دي. داسې پیښې ډېرې شوې دي چې یو ځای امریکایانو محاصره کړی او مجاهد به سترګې ورباندې ورپټې کړي دي چې اوس خو بله لاره شته نه، راځه ورباندې ورځه. یو مجاهد ما ته قسم کاو چې ما دغه څنګ د یوه امریکایي له لاس سره لګېدلی وي او په الله قسم چې ویې نه لیدم. دا د الله عز وجل یو غیبي نصرت وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو په لښکر باندې راوځي، کور محاصره دی، ټول پلان یې جوړ دی. قرآن کریم کې هم الله وایي ومکروا ومکر الله. کافرانو پلان عملی کړی خو الله هم خپلې ارادې عملی کړي دي. او والله خیر الماکرین. الله عز وجل د بهترین پلان عملی کولو والا دی او د پلان جوړولو والا الله عز وجل دی. د الله له ارادې سره د چا اراده برابرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې راتیر شو او د دوی په څټونو باندې خاورې مو اچولې. ابوبکر صدیق کور ته ورغی او د ابوبکر صدیق د کور د شا له خوا دروازه چې کومه وه په هغې باندې دوی دواړه ووتل. دوی په ځای باندې چې مکې مکرمې د مدینې منورې لاره خپله کې دوی د جبل سور په طرف باندې ولاړل، یعنې بیخي مخالف لوري باندې. د مکه مکرمه مونږ تاسو ته چپ لاس ته پرته ده او مدینه منوره دې خواته د ښي طرف ته ده.
د خلکو ذهن کې الټا نقشه ده. دوی وایي چې که مکه مکرمه دې خوا ته ده او مدینه منوره چپ طرف ته. نور خو دواړه په غرب کې واقع دي، خو په غرب کې کومې خوا ته دي؟ بیا ښي طرف ته مدینه منوره ده، چپ طرف ته مکه مکرمه ده. نو چې له مکې نه راوځي خو داسې به ځې. دوی داسې ولاړل نه په ښي طرف باندې، په چپ طرف باندې، په جنوب طرف یو څو کیلومترۍ کې یو لوی غر دی، تقریبا 900 متره له دریاب اوبو نه دا لوړوالی لري. 900 متره. موږ چې ورختلو دا اوس هم چې حج ته تللي وو، الله دې ټولو نصیب وکړي، اوس هم په پښو کې دردونه ښه کېږي نه. نو ور وختو په څو سیالو باندې، او دغه ځای غره په سر کې یو غر ده، سمڅه ده، هغه په غار ثور باندې مشهوره ده. دې خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ، ځکه دی په دې باندې پوه و چې کافران به راوځي او زموږ پلټنه به کوي. نو دوی ته لکه یوه مغالطه چې ورکوي چې ځان ترنه محفوظ کړي، او بیا په دې سمڅه کې دوی واړول. په دې لاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکې هم وینې شوې، او دا د خپلو ګوتو ته خطاب کوي: ان انت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما لقیت. تاسو نه یې مګر ګوتې یئ، وینې درنه بهیږي، او د الله په لاره کې له دې حالت او دردونو سره تاسو مخ شوي یئ. خپلو ګوتو ته خطاب کوي. یو ځای کې غټه ډبره راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشو ورباندې ختلی. ابوبکر صدیق لاندې ورته کېناست او ورته وایي: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما په ملا باندې قدمونه کېږده او په دې ډبره باندې داسې وخېږه. دا ابوبکر صدیق هغه شخصیت دی چې د ده صحابیتوب د سورة التوبه په آیتونو باندې ثابت ګرځېدلی. دې وجې نه علما وایي که د ابوبکر صدیق له صحابیتوب نه څوک انکار وکوي، دا له ایمان نه خارجېږي. الله هم دې وساتي. کله چې د سمڅې ته رسېږي نو دی ورته وایي: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته لږ صبر وکړه، زه دا سمڅه ګورم کوم حشرات نه وي پکې. موږ چې جبل سور ته ختو نو د مازدیګر او د ماښام منځ و. هلته چې کله ورورسېدو نو تیاره شوه، ماښام شو. په دې شپه کې زه په دې غره کې ګرځېدم، دا بجلي راسله وه، هلته خو نو لیټونه هم نه دي لګېدلي، بس دا د موبایل په بجلي باندې هم دا منطقې کتې. یو څو ځایه دا کربوړي مې ولیدل. اوس ګورئ سره د دې چې دومره ګڼه ګوڼه ده، پرېمانه خلک ورخېږي دغه ځای ګوري، خو د دې ګڼې ګوڼې سره سره اوس هم هلته حشرات موجود وو. نو ما ته دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته شپه او د ابوبکر صدیق تشویش را په زړه شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته لږ صبر وکړو، زه دغه غار را صفا کړم، خامخا کوم حشرات نه وي پکې موجود. دی مبارک ور داخل شو، غار پاک ستره را جارو کړه، او بیا د خپل څادر څیرې کړه چې کوم سوري پکې و دا یې دب کړل. یو سوری پاتې شو، په دې کې د خپله پونده ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې: راځه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، په پښو یې مزل کړی و، ستړی و، د ده په دې ورانه باندې سر کېښوده او ویده شو. یو وخت ابوبکر صدیق په دې پښه باندې څه شي وچیچه او د سترګو نه دا اوښکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ باندې راتوی شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي: څه خبره ده؟ ورته وایي: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کوم مار لړم چې شي وچیچلم، نو کوشش مې دا وکړو چې ته رانه راویښ نه شي، خو دردونه ډیر دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه مې له سترګو نه اوښکې توی شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې لاړې مبارکې راواخیستې او ابوبکر صدیق یې ورباندې دم کړ. الله عز وجل هغه پښه ښه کړه، هېڅ دردونه یې بیا محسوس نه کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د جمعې شپه راورسوله. د جمعې شپه، د هفتې شپه او د یکشنبې شپه، 3 شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سمڅه کې تېرې کړي دي. ای خواته د مشرکانو څه حال دی؟ یو هغوی ته چا ووایي: تاسو څنګه ولاړ یې دا کور محاصره کړی؟ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راوځي شهیدوو یې. هغه ورته خو راووت، تاسو هم د خپل سوټونه وګورئ، تاسو به د سوټونو باندې خاورې هم توی کړي. چې خاورې یې وکتلې، رښتیا خاورې توی وې. یکدم یې د ده په کور باندې ورمنډه کړې. دروازه یې وکته بنده ده. کله چې د دروازې په چلو کې وکتل، دې وخت کې رڼا شوې، یو سړی پروت دی، یو څادر ورباندې راخور دی. وایي: نه نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی وتلی، موږ هغه څادر پېژنو. کله چې حضرت علي کرم الله وجهه راپورته شو، ویې لیدل چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی، حضرت علي کرم الله وجهه دی. نو حضرت علي کرم الله وجهه یې راونیو. څه شو محمد؟ ده ورته وایي: ما ته نه دی معلوم. ده ته معلوم و
دی وجه نه علما کرام وایي په جهاد کې به دښمن ته خپل راز نه افشا کوي ولو که ته په دروغو کې هم راځې و دی ورته وایي نه دی راته معلوم دا خو ظاهرا دروغ ښکاري البته که رښتیا ویلې وای خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو لوی خطر و دی راونی وی واهه حتی که یو قول کې راځي په کشولو باندې راوز او په یوه کوټه کې بندي که خو حضرت علي کرم الله وجهه هېڅ کوم آل ونه وی ابو جهل علیه لعنه چې کله خبر شو د ابوبکر صدیق په کور باندې چاپه واچوله دروازه یې وټکوله د ده یوه لور مبارکه وه د حضرت اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها په نوم باندې دې وخت کې لا د ستر او د حجاب ایتونه نه رانازل هغه دروازه خلاصه کړه څه خبره ده چېرته دی پلار دی دی وی ماته خو معلومات نشته نو دا چاپېړه یې راواخیسته او دغه د ابوبکر صدیق رضی الله لور مبارکې په دې مخ باندې ووله او دا د غوږ لښتۍ ورباندې وشکولې دومره سخته چاپېړه یې دې زنانه ته ورکړه څنګه نه دی درته معلوم مونږ ته آل ووایه وی چې نه معلومات مونږ ته نه کیږي و دا د ابوبکر صدیق په کور باندې چاپه دا د ده دپاره عار او پیغور نه دی د اسما بنت ابي بکر خاص مناقب په حدیثو مبارکو کې ذکر دي تاسو مناقبو بابونه وګورئ اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها دا په ذات النطاقین لقب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نازولې وه یو لوی مقام الله دې ته نصیب دی وجه دا ده چې د الله په لاره کې دې باندې تکلیف تېر شوی ابو جهل علیه لعنه اعلان ورکو 100 اوښان ورکو هغه چاته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د ده ملګری ابوبکر صدیق موږ ته په ګوتو باندې راکړي ژوندي او یا یې په شهادت راته ورسوي 100 اوښان انعام دی اوس وخت یو اوښ فکر کوم چې 1,00,000 افغانیو نه کم نه دی نو دا تقریبا 100,00,000 افغانۍ کیږي 1 کروڑ افغانۍ کیږي دا 100 کلنه دوره کې خو د امریکایانو انعامات تاسو ته یاد دي دا د ابو جهل زامن د ابو جهل په لاره باندې مزل و که چا موږ ته اسامه بن لادن په لاس باندې راکه 2.5 ملیونه که 25 ملیونه ډالر به موږ دوی ته ورکړو که چا موږ ته د اسلام د ستر سالار جلال الدین حقانی رحمه الله بچای خلیفه صاحب سراج الدین چا موږ ته په لاس باندې راکه یا یې راته شهید که 10 ملیونه ډالر نه پوهېږم که څومره دوی اعلان کړي وه دا به موږ هغه ځوان ته په انعام کې ورکو دغه انعامات دغه اعلانونه نوي نه دي د همدغه مجاهدینو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې 100 اوښان چې 1 کروڑ افغانۍ په اوس وخت کې کیږي دغه انعام ټاکل شوی و چې که څوک شهید کړي او یا یې ژوندی موږ ته په لاس باندې راکړي او د ابوبکر صدیق رضی الله په سر باندې هم همداسې اعلان مقرر و 3 ورځې چې هلته تېرې شوې نو موږ باندې خو دا وخت راخلاص شو رسول الله صلی الله علیه وسلم له 3 ورځو نه بعد د ربیع الاول تاریخ و له دغه ځای نه د مدینې منورې په طرف باندې ولاړل تقریبا د ربیع الاول په 9 تاریخ 8 او یا 12 تاریخ باندې مسجد قباء علاقې ته رسیدلی دي هلته یې د جومات ډبره ایښې ده بیا یو څو ورځې بعد د جمعې لمونځ کوم ځای کې چې اوس مسجد جمعه جوړ دی او بیا مدینې منورې ته داخل شوي دي نو بله جمعه کې که چېرته موقع وه دغه مابقیه واقعه به بیان کو اوس خو وخت را باندې پوره دی که چېرته مکمله واقعه بیانوو بیا به لمونځ ناوخته شي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد